سلام دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ او په صحت به مو لازم دوستانو. نه د پیډیو کې هر کله وایم په دې هیله چې د خوښۍ وړ به مو وګرځي، خو د ویډیو شروع کولو مخکې زموږ رن کلیک یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مادھوری دکشت 19 کاله وروسته په فلم کې کار وکړي. د هندي میډیا راپورونو په وینا د بالیوډ مشهور ډایرکټر سانجي لیلا بهانسالي به مادھوری دکشت ته د خپلې نوې پروژې هیرامنډي کې د نوې سندرې لپاره د ډانس کولو سند ورکړي. سانجي لیلا بهانسالي د هیرامنډي په فلم کې د مخکښ رولونو لپاره اداکاره سوناکشي سانا همکاري غوره کړې دي. په هر صورت په دې فلم کې به مجرا هم شامل وي چې د دې لپاره سانجي لیلا بهانسالي پریکړه کړې چې په فلم کې د بالیوډ مشهوره اداکاره مادھوری دکشت به کاسټ کړي. د راپورونو له مخې سانجي لیلا بهانسالي هم دیپیکا پدوکون ته په فلم کې هیرامنډي کې د لنډ رول لوبولو وړاندیز کړی و چې د هغې منه وروسته مادھوری دکشت به په فلم کې په لنډ رول کې څرګنده شي. اداکاره مادھوری دکشت وروستی ځل د سانجي لیلا بهانسالي فلم چې تر ټولو بریالی فلم و د دیوداس کې کار کړی چې په 2002 کې جوړ شوی و. مادھوری دکشت د سانجي لیلا بهانسالي سره په فلم کې دیوداس کې کار کړی. په بالیوډ کې ویل کېږي چې مادھوری ممکن د سانجي لیلا بهانسالي په راتلونکي فلم هیرامنډي کې کار وکړي. داسې ویل کېږي چې مادھوری هم په سندره کې علاقه ښودلې او بهانسالي هم احساس کوي چې هیڅ څوک نه شي کولی په پرتله دغه سندره غوره ډانس وکړي. که هر څه سم شي مادھوری دکشت به د هیرامنډي په فلم کې وکتل شي. دوستانو دغه زموږ ویډیو په دې هیله چې د خوښۍ وړ به وګرځېدلی. تر بلې ویډیو بیا هم د خدای په امان.